دا کیسه د ریټایر فوجي باره کې د کم چې روزانه مرګ سره لوبي کوي. دا فوجي خپل مخامخ ځان ته 3 کپونه ویږدي او په هغې کې یو ګولۍ او په دویم کپ کې 2 ګولۍ او دریم کپ داسې خالي پرېږدي. خو کله چې دا په 3 ګیلاسونو باندې 1 2 3 ووایي نو په دې پیرې باندې دا دویم ګیلاس روچت کي او کله چې دغه کپ دا روچت کي نو هغه کپ دا وڅکي او هغې نه هغه 2 ګولۍ روکاږي او په تمانچه کې ور واچوي او دغه تمانچه چې کله له زنې لاندې کښېني او په ځان باندې ډز وکړي نو دغه تمانچه غلی شي او ډز ونه شي او دا فوجي نور هم غوسه شي چې زه ولې نه مړ کېږم او یو ځل بیا زه بچ شوم. په اصل کې دا یو میشن باندې تللی و په کوم باندې چې دې ټول ملګري مړه شوي دي او دا پکې بچ پاتې شوي وي او دا داسې فکر کوي چې په دغه جنګ کې ما له ملګرو مرسته نه وه کړې او هغې زما د غلطۍ نه مړه شو او دا روزانه راپاڅي او خپل ځان مړ کولو کوشش کوي. هغه روزانه ډېر سخت ورزش کوي چې دا ستړی کېږي او بیا دا په خوب کې لاړ شي. یو ورځ دا سړی لاړ شي او شراب اخیستلو لپاره شرابو دوکان ته لاړ شي. اچانک په دغه دوکان کې څه ډاکوان راشي او هغې سره وسله وي او دغه خلک یې یرغمار کړي په دوکان کې. خو دا سړی خپل شراب اخیستلو کې مصروف وي او شاته نه ورته دا ډاکوان اواز ورکړي خو تا بیا هم پسې غوږ ونه ګروي. په دې کې ډاکو ورشي او په دې باندې ټوپک کېږدي خو دا سړی غوسه شي او هغه ټوپک راوالي او په سینه باندې کېږدي او ورته وایي چې ډز وکړه. خو کله چې دا ډاکو ډز نه کوي نو د هغه ټوپک راخلي او خپلې خولې کې ږدي او ورته وایي چې اوس خو ډز وکړه. خو کله چې دغه ډاکو وجرېږي او ډز ونه کړي نو دا غوسه شي او دغه ډاکو ونیسي او وران وران یې ووهي او ورته وایي چې تا زما ټایم ضایع کړو په ما یې ډز ونه کړو او دغه سړی دومره وران وران ووایي چې دلته کې یې مړ کړي او بیا د هغې له جیب نه دغه پیسې روکاږي او د دوکاندار ته یې ورکوي. خو دا یو ورځ د دې دلته کې بدلی شي چې ستا کومه خور چې ده هغه چا په یو غریزي علاقه کې مړه کړې ده او زخمي پرته ده او ته په منډه دغه هسپتال ته راشه. خو کله چې دا په هسپتال کې راشي او د خپلې خور حالات چې سیریس وګوري چې دا ډېر زیات خفه شي ولې چې له هغې په خولې او په لاسونو کې پیپونې وردننه کړي وي. د دې دا خور ډېره ښه جنۍ وي او دړنه هم ډېره زیاته ښه وي او خلکو سره مدد هم کوي. ځوان فکر کوي چې زما خو چا سره دښمني هم نه وه اخر چا زما خور سره دومره زیاتې وکړو او پولیس ورته ووایي چې د غلا په دوران کې ستا خور دومره ورانه زخمي شوه خو دا اوس هم په دې خبرې یقین نه کوي. جون هغه علاقې ته ویزیټ وکړي کوم ځای کې چې به د دې خور کار کولو خو په دغه علاقه کې څوک هم دې سره خبرې ونه کړي او دا واپس خپل هسپتال ته راشي او خور سره کښېني. هلته کې یو چینی نرسه وي چې د ده سره وخي خو اچانکه د دې د خور حالات ډېر خراب شي. دا منډه کوي او هغه نرسه پسې راپیدا کوي خو واپس چې کله دا راشي نو هسپتال کې ډېر ډاکټر نه وو چې دغه شانتې نرسه خو زموږ په هسپتال کې کار هم نه کوي. اوس د دې یقین نور هم پوخ شو او دا واپس هغه کلي ته ځي کوم ځای کې چې به د دې خور کار دلته کې دا یو کس وګوري چې له هغې په غاړه کې د دې له خوره میل وي او دا هغه کس راونیسي او هغې نه تپوسونه هم کوي. خو دغه کس د دې په خبرو باندې نه پوهېږي او دا ورسره به جنګ شي او یو بل پسې چاقوان روکاږي او یو بل وخي. خو په دغه دوران کې یو پولیس راشي او جان ویسار کړي. پولیس چې کله دې هلک نه تپوس وکړي چې ته څوک یې نو دغه هلک ورته وایي چې زه د جون د خور ملګری یم. دا هلک ورته وایي چې ستا خور ما له دغه میل په تحفه کې راکړی و او زه هم هغې پسې ډېر خفه یم ولې چې مو دې به یو ځای کار کولو. دا هلک دې ته یو ډایري ورکوي چې کوم ځای کې چې ډېرې صفحې پکې نه وي خو دا پکې هلته یو نمبر وګوري او دا ورته رینګ وکړي. دا چې کله یو کس ته ټلیفون وکړي نو هغه یو کیمرامین وي او دا ترې تپوس وکړي چې زما له خور باره کې تاله څه معلومات شته خو دا سړی ورته صاف صاف انکار وکړي. خو دا کس ورته یو کیسه وکړي چې پخوا یو سمګلینګ شوی و په هغې کې ستا خور هم ملوثه وه او کیدای شي چې دغه سمګلینګ په ټس کې ستا خور چا مړه کړې وي. دغه کیمرامین دې ته یو یو اس بي ورکړي کوم کې چې د دې له خور تصویران وي او جون ته یې په لاس کې او هلته روان شي. خو کله چې دغه کیمرامین په یو ګاډي کې کښېني هلته کې یو غټه چاودنه وشي په کوم کې چې دغه سړی مړ شي. جون هم ډېر زیات حیرانه پاتې شي چې آخر دا څوک دی چې دغه کارونه کوي. خو دا چې کله هلته نظر واچي دا مکه نرسه وګوري چې په هسپتال کې وه. جون چې کله منډه وخي د جنۍ پسې نو په یو ګاډي کې کښېني او بل خوا ته یو ډک ګاډی راشي او هغې په دې باندې ډزې شروع کړي. جون ته هغه کسانو نه ځان پټوي او بیا دغه خلکو سره مقابله کوي او جون اوس دلته کې پوه شي چې دا یو وړه کیسه نه ده د دې شاته ضرور څه غټه کیسه ده. خو کله چې دا کور ته راشي او هغه یو اس بي کمپیوټر کې ولګي د هغې کې عکسونه ګوري او په دغه عکسونو کې یو مشکوک سړی هم وي او بیا دې باندې یو کلب نوم هم لیکلی وي. جون هغه کلب را معلوم کړي او بیا د هغه کلب ته لاړ شي خو په دغه کلب کې هغه کس ډېر په مزې باندې ډانس کوي او هغه کس سره خوا کې ډېر زیات کسان هم ولاړ وي. جون ډایرک په دغه کس باندې حمله ونه کړي او غواړي چې د موقع انتظار وکړي او ښه موقع وګوري او په دې سړي باندې حمله وکړي او بیا دغه کس هلته کې باتروم ته هم لاړ شي. جون چې کله دې پسې لاړ شي نو هغه ګارډ په یو لته باندې وي او د هلته کې ولړه کړي او بیا دغه کس پسې لاړ شي او هغه کس د لاس نه روڼ شي او کله چې ورته د خپلې خور عکس وښیي نو دغه کس دې نه انکار وکړي چې زه یې نه پېژنم. خو کله چې جون دې باندې راباندې کړي نو دغه کس هغې خور پسې کنځلې کوي چې دې جنۍ د وجې زموږ زندګي برباده شوې وه او جون نور هم غوسه کېږي او دغه کس ته کموډ کې سر ورمنډوي.
دا کس ورته وایي چې زه خو څه نه کوم خو زما یو مالک دی هغه هر څه دا کار کوي او جون بېدینه تپوس وکړي او دې نه چې کله اډرس واخلي او بیا په هغه اډرس باندې لاړ شي نو دا دلته کې وګوري چې ډېرې زیاتې ځوانې جینکۍ دغه سړي ځان سره راوړي وي او په یو ځای کې بندي کړي وي او دا کس په دغه جینکیانو په ذریعه باندې سمګلینګ کوي جون خپل ځان قابو نه کړي او بیا غواړي چې منډه کړي او دغه جینکۍ نه ازادې کړي دا ټول ګینګسټران جون ویني او دې ورپسې رامنډه کړي او دغه شان دی جون په دغه ګینګسټرانو سره په جنګ شي دغه ګینګسټر ډېر زیات خطرناک وي او د دې په جسم باندې ډېر زیات ټیټوګان هم لګېدلي وي او دا په تلوار باندې ډېر ښایسته او په تیزه جنګ هم کولی شي ټولو نه پیله دغه سړی هغه خپل ملګري ته په خېټه کې دغه توره ورومنډي چې هغې دې څه غداري وکړه او دا یې ورته وروښولو او بیا د دې ملګري راځي او جون ته څلور واړه طرفه ودرېږي خو جون هم ډېر زیات تکړه وي او دا یو ډېر فوجي پاتې شوی وي دا ډېر ښه مهارت سره به دا خلکو سره به جنګ شي بل خواته دا یو پولیسوالا وګوري کوم چې به د دې اوسه پورې ملګری و او دغه پولیسوالا هم اصل کې دغه ګینګسټرانو سره ملګری وي جون دلته کې نور کسانو سره هم په تیزه په جنګ کوي خو اصل امتحان خو دلته راشي کله چې دغه سړی په خپله تورې په لاس دی سره میداني شي جون دې ټایم کې دریو کسانو سره مقابله کوي او یو چاړه راواخلي او د یو کس په خپه کې ورمنډي او بقایا کسانو سره هغه لاکټ په سینه ورمنډي کوم لاکټ چې دې ته خپلې خور ورکړی و دا دې کسانو سره جنګ کوي او په آخر کې دې ته هغه چابینې ورکړي په کوم چابینو کې چې د دغه مجرمان ټول ډیټا شامل وي او د دې مخونه بې نقاب کېږي په دغه چابینو په عمل باندې هلته کې ټولې جینکۍ ازادې کړي او هغه چابي راوالي او بیا هلته کې یو پولیسي ته ورکړي چې دغه چابي والا او دغه ټول مجرمان په دې کې ګرفتار کړه جون هم ډېر زیات خوشحاله وي هغې صرف دا نه چې جینکۍ ازادې کړې وي بلکې خپل ځان ته هم انصاف ورکړی وي او دې سره زموږ دا فلم دلته کې ختم هم شي